سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په سوشل میډیا باندې د نادیه ګل د غلطي ویډیو په باره کې ډیر زیات خبرونه خوريږي، نو تاسو ته بنن دغه ویډیو شریکو، دغه معلومات به درکو چې آیا نادیه ګل رښتیا داسې څه غلط او بیهوده کارونه کړي دي او کنه. د ویډیو تر اخره سره پاتې شئ چیرته هم مزه تاسو په ټول تفصیل نه خبر شئ، خو چې تر اوسه پورې تاسو په دې چینل باندې یو چینل مونږ سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ چې زموږ نوې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي او همدغه سي تازه معلوماتونه تاسو خبرېږئ. درنو دوستانو د نادیه ګل ویډیو به هم تاسو سره شریکو. نادیه ګل چې د هغه یو پښتنه سندرغاړې د ډانسر هم دا چې د هغې په باره کې مخکې هم خلکو ډېرې عجیبه عجیبه خبرې کړې وي او ویلي چې دوی دوبۍ ته لاړ شي، په دوبۍ کې داسې غلط کارونه کوي یا بیهوده کارونه کوي یا دوی ځان ته کمرې نیسي او په دومره پیسو باندې شپه کوي او په دومره پیسو باندې. نو په دې خبرو کې خو هیڅ شک نشته چې دوی دوبۍ ته ځي، پروګرامونه هم کوي، هلته کنسرټس هم کوي، خو تر کومه پورې چې د دوی دغه بیهوده ویډیوګانو خبره ده، نو یو څو تصویرونه په سوشل میډیا باندې شیر کیږي، ویډیوګانې هم دي او پکې داسې ویل کیږي چې دا نادیه ګل ده او نادیه ګل داسې کارونه کړي. نادیه ګل چې د نیلم ګل خور ده، د څو ورځو نه مخکې داسې یو بل پوسټ هم وایرل شوی و چې د دې د خاوند نه خپه کټ شوې ده. نو خلکو داسې هم ویل چې دوی ډېر زیات مجبوره حالت ته تللي دي یا غریبۍ ته ناست دي او د دوی به اوس د کور څه کېږي. نو په دې وجه باندې ډېر خلک داسې وایي چې دوی دغسې غلطو کارونو ته شروع کړله چې دوی پیسې وګټي، خو تر اوسه پورې داسې حقیقي خبر مخې ته نه دی راغلی. څوک چې داسې تصویرونه، داسې ویډیوګانې، داسې څوک دی چې پرسنل ځان شیر کوي، نو دا هم ښه خبره نه ده، ځکه چې په داسې کولو سره هم د یو چا زړه ته تکلیف رسي. او نادیه ګل داسې څه ویډیو نه ده راغلې، هسې یو څو تصویران چې په سوشل میډیا باندې وایرل کیږي، نو هغې په باره کې خلک خبرې کوي چې دغه نادیه ګل ده. به هر حال که د دې باره کې نور څه اپډیټ مخې ته راغلل موږ به ضرور تاسو سره شریکو، خو تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات را رسېدلي هغه هم دومره و. ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله.